إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكتاب حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. د ایمان د شعبو بیان او تذکرہ په مخکینو خطبو کې شروع و. د الله سبحانه و تعالی په مشیت او د الله په نصر او معونت باندې څلور شپېته شعب د ایمان بیان شوي وو. نننۍ خطبه کې د ایمان 15 شعبه د هغه وضاحت کوو ان شاء الله. پنځه شپېتمه هغه څنګه د ایمان چې د هغه په وجه باندې د انسان د ایمان ترقی به میسي او الله رب العالمین د ایمان د انسان دلا منجي او خلاصون کې ګرځي د عذاب د رب العالمین نام. هغه شعبه ده تشمیت العاطس.
د تشمیت معنی دا جواب ورکول او عاطس عربی کې هغه چاته وایي چې هغه پرنجې وکي انټو سه ته څوک ته پرنجې وایي د دې دا جواب ورکول دا هم د ایمان یو مستقله شعبه ده. دې خبره باندې بلګ ذهن خلاص کو چې دا څنګه ایمان دی چې د سوړې وړې خبره هم د ایمان څنګه ګرځېدلې دي. یو سړی عتاس پرنجې وک هغه ویل الحمدلله او تعالی چې يرحمک الله نو دام د ایمانی او شعبه ده. دې کې ورونو دې خبره ته اشاره ده چې الحمدلله زمونږ دین ډیر خسته پوره دین دی. دا خبره د باز خلکو یا به تنافوی او یا به تا زدین او حسدین خلک ویو چې هغه دا وایي چې ایمان کې بعضی مسلې د سیدی چې هغه د نبی رسول سلام دور کې پوره نه وي او هغه وروسته پوره شوی دی. لکه باید سادهګان رونه اکثر دا وایي ولدا هر څه پیغمبر بیان کړی دي دا هر څه الله ویلي دي. دا ډېر قمقلو خلکو خبره ده. د حجۃ الوداع ورځ ده چې هغه ته حج رسول الله وی محمد رسول الله حج کو او باغې کې په زرګونو صحابه را جمع شوي وو او په دې حجۃ الوداع کې آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. الله تعالی نن ورځې دین پورا کړ. د ایمان چې کوم نعمت هغه د باندې الله مکمل کړ او مهربان الله اسلام تاسو له بهترین دین وګرځاو. د دې آیات وضاحت کې صدر الدین ابن ابي العز حنفی عالم دی په دې شرح عقیدۃ الطحاویہ کې د هغه عبارت راغسته ده و ان دینک قد کمل زمنګ دین پورا شوه ده فلا نحتاج في تکمیله الى شيء سوى الكتاب والسنه. د قران او د حدیث نه بغیر زمنګ دین کې بل دسی یو شی نشته چې زمنګ دین پاغه باندې پوره شي. محمد رسول الله په وفات باندې د قران په نزول باندې د وحی په باندې دلو باندې الحمدلله دین پوره شوه دی. بعضی نه په خلک وای یره وای کدا دین چې رښتیا پوره وي نو موږ ته قران او حدیث کې جنازه وخیوا. دا سادهګانو خلکو خبرې دي. د چا زړه کې چې د الله او د رسول محبت یې هغه خبرې نه کوي. الله چې پیغمبر ته وایي ولا تصلي على احد یوتن باندې مون مکو چې مرشي نو کدلته جنازه مراد نشي نو څه به مراد شي. ابواب الجنائز حدیثو کې راغلي دي زدا مومن لستاده خبره چې نشته نو ودی کېته به چې پیغمبر نه دی کړي رسول الله نه دی کړي الله نه دی ویلي. دا ډېر نه پوي خلک خبرې دي. يهودي راغله عمر ابن الخطاب ته ویلي عمره د سړي پیغمبر تاسو دا ټول دین خودلې دی هغه دا ټولې خودلې دی وای تاسو د بیت الخلا د ننوتو طریقې خودلې دی والله چې دایم خودلې دي. يهودي ایران شوې دا څنګه پیغمبر دی چې ارڅ ته خودلې وای دا دغه پیغمبر دی چې ارڅ موږ ته خودلې ډېر خبرې باندې کوي. اخرک د خسته ایمان والو زمونږ دونه خسته ماشاء الله دین سار د کور نه راوځي کومه دعا به ګوره طریقې ته خودلې څنګه راوځي د خوب نه به څنګه را پاتېږي او داس کې څه طریقه به کې د سار او داس کې به څه طریقه کې
شیطان دې د سپېمې د خنجر کې شپه تیری یبیتو فی خیشوم ان فی احدکم. محمد رسول الله وی دا سن کې چې دا بدن دې نشید شي. ورته ناشنا خبره ماشاءالله. بازار ته ورځي څه طریقه بکې دایم خودلې ده. سورلې باندې سور شو گاڑی ته خيږي څه طریقه بکې دایم خودلې ده. الله اکبر الله اکبر ویوا. سبحان الذي سخر لنا هذا دعوا. کشته کې سور شوې د چا کلی لورلې د کلی نه راوځي جمعه ته ورنوځي د خيخ په مخ کې راوځي د چپه په مخ کې ننوځي کومه دعا به راوځي کومه دعا به کڅ ناشنا خسته دین مونږ ته الله سبحانه و تعالی نصیب کړی دی. گاړه اخلي غوا اخلي میخ اخلي سورلې اخلي کور اخلي خزه په نکاح باندې کې شریعت څه طریقې خو دې دي کنه. رسول الله علیه السلام وی د خپل نام خواله ورلې اسیدا دې په وین چې د ازمن ډیر پوره خسته اسلام دی. د دې مخامخ د تندي وختونه ونیسا او اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. دا دعا شریعت خو دله اسلام وی سودا کې لاس کې دا غیبانه دا دعا وکا. څنګه عجیب دین دی تر دې چې عند القربان ام شریعت غ دعا خو دله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا نصیبا یا فی ما رزقتنا نصیبا. خوراک کې شریعت وی اول کې بسم الله وی کل مما یلیک خپل مخه خورا کل به یمینک دی خلاص باندې خورا. یو شی د سره چې هغه استاسه نږدې نه ده او جنس بدل له خیر د لاس په سیا خوا ورواړه. لازمنګ د دین دته محاسن الاسلام وای. اسلام کې زیات بهترین محاسن دي ډېر خصيفتونه دي د اسلام کې. ځکه الله مونږ ته زیره راکړي وردیت لكم الاسلام دینا. ما د دین پر ټولو دینونو کې اسلام بهترین دین مقرر کړی دی. الله ډېر احسان دی مونږ باندې. دا خسته دین الله مونږ ته خودلې دی ماشاء الله. مسلمان باندې سلامه چې طریقه خزو باندې سلامه چې طریقه کافر باندې سلامه چې طریقه. دا اسلام ماشاءالله ډېر عجیب دین دی. نوې جامې دی واچلې کپڑے دی واچلې څه طریقه به الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. ډوډۍ دی وخړله نوې لباس دی واچو څه طریقه وکه منځو کې شریعت وای. بچې دی وشو څه طریقه کې تمانچې براله ډاسي وکه اسمان ته نه ورشه درکاته منځو کا دعا وکړه الله حمد ادا کا عقیقه وکړه تهنیک ولا وکړه. مقصد زما دې خبره ده چې زمونږ ډیر خسته پوره دین دی. دې کې د سینره کې چې بعضی خبرې موږ الله رسول پټی کړې دي او بعضی موږ ته ویلې دي. الله پیغمبر را لګلې دې خبرې لو لتبین للناس ما نزل الیهم چې صحیح وضاحت به خلکو ته کې. ګوره دا جمعې مونږ د شریعت موږ د ډېر ښې طریقې خو دلې دي. التبکیر بصلاه الجمعه محدثین باب ذکر کوي د دې ورځې سنت دی وختي راشه. الدنو من الامام خطیب ته نږدې کېنا. النهي عن التخطي على رقاب الناس چې خطبه لرالي او خلکو په چټونو باندې خپې ماړه. محمد رسول الله علیه السلام وایي چې سړی امام خطبه وایي د جمعې او څوک راغی او د خلکو په چټونو خپېړی وای او اتخذ جسرا الى نار جهنم. ترمذی کې پرونه حدیث څنګه وایو الله سبحانه و تعالی به دې پل جوړ کی او د جهنم د پاسه به کی او خلکو ته به په دوس د بار ځای څخه د خلکو په چټونو باندې خپېړولې. دا ګوره د عجیب دین خطبه تکینا شرعي حکم داده چې خبره مکوا بل مرګره د خبرې کوي شریعت وی اشاره او توکا او کته ته چې پلاني چپ شنو فقط لغاو ته تام ډېر د ګناه خبره وکړه. زما د خبره مقصد دا دی چې زمونږ د سی او بهترین دین دی. مونږ ته د هر شي طریقه خودلې ده. د جامع طریقه د بریتو د والو د ټوړولو طریقه د ګيري طریقه د پیزار د خپو کولو طریقه د وستلو طریقه ماشاء الله د حیا او د عزت طریقې د غیرت طریقې دارنګه د ستر او د عفت طریقې
د بے حیاي د بندیدلو طریقې، د نظامی قانون طریقې، د تدبیر المنزل د کور د جوړېدلو احکام اتلس سورۃ بقره کې ذکر کړی دي. سیاست المدن ملک په څه جوړیږي بقره کې ذکر کړی دي. سورۃ بلد کې مستقل سورۃ الله د دې باره کې راولې ذکر کړی دی. د خذو احکام سورۃ النساء، د خوراک احکام حلال او حرام سورۃ المائده، د عقیده احکام سورۃ الانعام. دا عجیب عجیب نمونه الله سبحانه و تعالی موږ ته ذکر کړی دي. یو د اسلام د محاسنونه او د دې د پوروالینه هغه ده چې تشمیت العاطس، یو سړی پرنجې وکړه نو ته دله جواب ورکا. دا د ایمان 15 شعبه ده، تشمیت العاطس من الایمان. انس رضی الله تعالی عنہ وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه ته ویلو چې تاسو به وکارونه وکوي. یو کار به پاوو کې دا کوي چې عیادت المریض، سړی بیمار شه دغه بیمار کرسی به کوي. دا د ایمان یو حسم ده او دا د مؤمن په مؤمن باندې حکم ده. او دویم وی محمد رسول الله موږ ته دا ویلو چې اتباع الجنائز، د مسلمان د جنازې نه خبرې دي دله به مورزه دا پتاي حق ده. د سبانه مړ زما دکان خرابېږي مړله یو څوک به خخ کی ورواله ورته نه دا باندې کې دای پتا قرض ده حق دې ده باندې. بلدار ونصر المظلوم، یو چا باندې ظلم کیږي تبه داغه ناصر او معاون ګرځي داغه به مدد کې. یو ځل نبی علیہ السلام ویلي چې ستاسو دوه قسم ورونه دي، ظالمان هم دي او مظلومان هم دي. نو ته د ظالم امداد مو کو د مظلوم هم وکا. نو صحابیو ته وایي دا یو خو مظلوم دی زه به مدد وکم، یا رسول الله نو د ظالم به څنګه مدد وکم؟ نو محمد رسول الله ته وایي دا غ لاس باندې کچ دا کار مکو، دا غ سم مدد دی. ځکه دا ظالم چې ظلم کوي الله یې سبا جهنم ته غورځي، نو ته لاسونی سره ظلم مکو چې جهنم نه وي بچ شي. دا د مؤمن په مؤمن باندې حق دی. ابرار المقسم، یو سړی قسم وکړي چې دا به د سکه خیر دی وستي کیږي بریکا. او ورپسې دا نه اجابت الداعی، یو چاله دعوت درک پلانیز ما ملمه نو که ضرورت نه ورشه او کاغذه کې شرعي ګناه کیږي د خلاف د شریعت کیږي به مو ورزه به شریعت د دینه ته مستثنا کړي. او بل پاږي کې انس ابن مالک وایي چې موږ ته نبی رسول الله په امر کړو نو هغه ده وتشمیت العاطس، چې چا پرنجې وک نو ته داغه جواب ورکا. افشاء السلام، سلام عام کمل کې دام د ایمان علامه ده. رسول الله باندې د دینه منی کولو چې د سرو زر غتمه باندې لګوي، د وسپنې غتمه لګول دام صحیح نه ده. یا صحابي لاس کې چلی و رسول الله ته وی مالی اورا علیک هلیت اهل النار، دا څنګه د جهنميانو زیورات د باندې ښکاری. نن سبا ځوانانو ذهن کې دا لوتي او وختي دي چې خيستاله بدای چې خيستر سرو غتمه ته چلی، یا د پیتلو د تانبي جوړی کړي. شریعت کې دا حرام دي. او رسول الله علیه السلام سلاس کې رخم او سر زرو وای هادان حرامان علی ذکور امتی حل لاناسهم، دا دوه شی نه خذل حلال دي ازما امت کې سړی چی نو هغه بغیر باندې حرام دي دینه مزان وساتي. او ان شاء الله به موږ یو ځای کې وو د ګوتمه شرعي احکام. خدای دې چې د سرو او د وسپنه او د تانبي دا ټول چل خنه دي. د وسپنه هغه کې مالی اورا الیک هلیت اهل النار، دا بندونه مندونه چلی دي. سپینو سره ګوتمه شي جوړولې. به دې کې علماء اختلاف دي چې جوړولې افضل دي او که پر خودلې افضل دي. نو خبره ده چې په کم باندې چې عمل وکړه ان شاء الله ګناګار نه دی په دې باندې. او دا الله نبی موږ د دینه منی کړیو چې تاسو به د سپینو سره په لوخو کې خوراک نه کوئ. محمد رسول الله وی چې د سپینو زرو لوخم کې خوراک وکړه نو قیامت کې به ورته د په کلمو کې تاویږي یو جرجر په بطنه نار جهنم، دا د خپل ګډه ته ورته جهنم ورته. حدیث معنی دا چې الله به دغه خوراک ول د جهنم سکروټي کې او د کلمو کې به ولتاو کې.
او صحابي وای موږ نبی علیہ السلام باندې کړیو چې تاسو په هغه سونو سوريږي چې داغه فالنګونه او داغه غدۍ د ریخمونه جوړي او سره تاسو به ریخم باندې اچوي. ریخم غسل مسلمان له حرام دي، صرف ضرورت په بنا باندې. بعض علماء وایي چې درې کوتو مقدار باندې شی مستعمله ولې د الله د نبی او جوبه او داغه دا غاړه چې و دی باندې مکتوب د ریخم څخه ګل شوی او یا یو د څه ضرورت پېښ شو. زبیر رضی الله عنه ده عبدالرحمن ابن عوف باندې خارخ لګیدلو، رسول الله تعالی تدری خمو دغه وکړه، خیاده کمیس واچو، حالت د سفرو د ګریخم یې خون کړي او خارخ د ګرمایش ناراضي. دارنګي زبیر رضی الله عنه هغه بارکه د څه واقعیا راغلی ده چې ضرورت په بنا محمد رسول الله اجازه ورکړي ده. ضرورت جدا شی د سونی استعمال سړی له خنه ده. عرفجه ابن سنان رضی الله عنه جنگ کې د پوزه لګیدلې و او دا پوزه چې لګیدلې و نو فتخذ انفا من فضه. ابو داود کې روایت ده د سپینو زرو یو پوزه جوړه کړه، هغه سبدبوې شازه ک سپین زر د غوخه سچ یو ځای شي د بدبوې کیږي. رسول الله علیه السلام ته ویل یا رسول الله پوزه می خراب شوه. ډاکټران وایي چې د سونې نه پوزه جوړه کې ان شاء الله د بکار وکي. رسول الله علیه السلام ته ویل زتاله اجازه ده تزال د سونې نه پوزه جوړه کا. نو ارفجه ابن سنان فتخذ انفا من ذهب حدیث کې راځي د سونې پوزه ځان له جوړ قیمتي پوزه و د څه پوزه چانه ورکه شي به ډیر تاواني. ضرورت څه یو چیز دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الضروره تبيح المحظورات. علماء وايي الضروريات تبيح المحظورات. ضرورت جدا شی نه، نور شریعت کې دا چې د متکبرین او خلق عالمی دي دا سړی ځان له مستعملي. نو یو په دې کې صحابي وای امام مسلم دا روایت راوړی دی چې محمد رسول الله موږ ته حکم کړو چې تاسو چا پرنجې کوو نو ته جواب ورکوي ولا. دارنګي روایت ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي دي چې جناب رسول الله علیه السلام وای حق المسلم علی المسلم. دا یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی چې تشمیت العاطس چا پرنجې کوو نو دله به جواب ورکړي. حدیث دا امام بخاری راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي ان الله يحب العطاس ويكره التصاؤب. الله سبحانه وتعالى دا پرنجې چې ده دا خوخی او تصاؤب دا پړډه کې خلی باندې ساغستل دا باسي چې وته وي دا چل چې کوي شریعت کې دا الله ډېر بد ګڼي. دا ولې بد ګڼي؟ علما د دې وجه مبارک پوری د تحفۃ الاحوذی کې یو څو ذکر کړی دي. عبدالرحمن مبارک پوری صاحب یو وجه ولدا ذکر کوي چې دا د ناراستۍ علامه ده. مومن به هر وخت کې چوس چابه کی د الله بندګۍ ته کله چې دا باسي شروع کی او دا وسیلی شروع کی نو ته پوښتنه چې د باندې کسلانیت او ناراستی رااله او د الله ناراستی بدی شي نو ناراسته انسان هم بدی شي نو د ناراستی اسباب هم بدی شي. دویمه علامه ده د علماوی څوک چې دا باسي شروع کی نو دا دې سړی خوب ته چل جوړ کړه د الله د بندګۍ نه ځان رانول او غفلت ته ځان جوړول. دا من سماء المتغافلین، دا د ناپوهۍ او د غفلت کوونکو خلکو علامه ده. او بل علما وایي چې دا کارونه چې په چا باندې راځي نو دا علامه ده د ډیر خوراکونو نه او دا ډیر لذت او خوندونه غستل په مطاعم او مشاربو کې چې همیشه سړی لګي او څه به میزي او خوري. دا کار د الله ډیر خوښ نه دی. بلکې چې مؤمن حدیث کې دی جناب رسول الله علیه السلام وی مؤمن په یو کلمه کې خوراک کوي او کافر په وو کلمو کې خوراک کوي. ان المؤمن یاکل فی معا واحده والکافر یاکل فی سبعه امعاء. د دې معنی دا ډیر خوراکونه چي دي د بيدینو خلکو علامه ده. مؤمن به خپل گزاره په تیری او کوم خلک چې هغه ډیر خوراکونه کوونکي دي الله به قیامت کې وي اصحابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تاسو دنیا کې د خوندونه او مزه غستې وي زینن ور د جهنم ته ورسي. دا آیت اگر چې کافر مبارک دي لیکن عمر بن الخطاب د صحابي وسره یو باغ لراغه
هغه ول د انارو شربت وک مخې له راوړ. عمر بن الخطاب په جړا شو، امیر د وخت دی، بادشاہ دی. جړلې چاته ورونه امیر المؤمنین وای من کې مصعب بن عمر وفات شمن سره کپن ټوټه نه و. رسول الله ویل چې په خپل سرګړې واچوي او تاسو له سر باندې وړقونته کمبله ودا واچوي. د الله نبی د دنیا نه وته، لیکن وګه لاړ مړ شوم نه ده د وربشو په ډوړې باندې. نن د دنیا خوندونه او مزه په من باندې رااله. دا آیات می ری د سینې چې قیامت کې الله راته وایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. د دنیا خوندونه او مزه تاسو اغستې. جړلې حسین پات شربت فاصله باندې پات. امام بخاری حدیث ته مشربه راوړل، رسول الله چې خپل بیبیان نه خفه شوی اباله خانه ته خطلو. عمر بن الخطاب و اسماعیل مرګره راغو دا وره را لپتیزه وټکاو او دا غورځي وی چې اوازه د سیوا چې د غسان باچا راځي او مؤمنانو باندې حمله کوي مدینه باندې. د اسما مرګره یو ورځ به دا درس ته یو ورځ به ستلم چې براغه ماته به سبق ویو چې زبلاړم هغه ته به میویو. التناوب فی العلم، نمبر په نمبر علم باندې تاګ دا مې یو خطرې قاعده تاسو راغلی وي کور ته لاړې د مسلې وکیل تا دا ته مناوبه په علم وي. و چې دا وری وټکوي زه سخوي ریدم و چې راوتم د الک ډیر hebat نیولې و امام چې عملی کو غسان جاله چې غسانین رال زما خیل له و ما ته چې عمر دینم خبره سخته ده محمد رسول الله خپل خزه طلاق کړي. و زه روان شوم چې رالم بره بالا خانه کې وګد روایت ده حدیث المشربه بخاری راوړی ده. و امام ته ویل چې ما وکتل جناب رسول الله په یو کوزکی باندې پروتو بالغ نو بل شي نو او د دې کوزکی انډيري د لارګو د نبی رسول الله د غوخو کې د سلاري کړي وي. وای زه په جړام شوم وای ما ته نبی رسول الله چې عمر ولې جاړي وای ما ته چې اولایک ملوک کسرا او قیصر دا د روم او د فارس بادشاہان دي څنګه او ته د دنیا او د آخرت بادشاہ او د حالت ته وای ما ته ډېر سخره غصه شو. وای ما ته ویلې په شک نه انت یا عمر ولې عمر تخپل دین کې شک کې کړي تا ته پته نشته چې دا کافر دي عجل لهم طیبات فی حیاتهم الدنیا د دنیا خوندونه دي او دغه مزيدي هغه آخرت کې د الله سبحانه و تعالی نه غواړو. نو دا ډېر خوراکونه او دا ډېر مطاعم او مشاربو کې زمونږ د بعض مؤمنانو کې عوام لا څه کې دا اهل الخير او اهل الحديث او اهل التوحید او اهل القرآن والسنه چې ځانته وي دي سرخان باندې به سکینی او ماشاءالله دنیا خوراکونه به پراتی شنه به می او تازه به می او یخ به می او ګرم به می او ترو به می او دا به بند الله نه کېږي چې یاره څمو خړنو څو کې دا دیوالونه وخوري د الله باندې کې انسانانو غوښه خوري بس ته الله دونه درکړه کنه. لئن شکرتم لازیدنکم د الله نعمتونو باندې شکریا پکار ده. دا سوچ پکار ده چې ماته لس کا صفر دي زما خواته یتیم دي طلاب د علم دی مدارسو کې کونډې دي غریبانان دي داغه به هیڅ شي نه ایمان بالله د دې ته پوس کوي او کني به کوي. حدیث کې راځي الله په قیامت کې یو بنده ودرې وي بس وګه مو ډوړې دینه ورا کړي فریدم دینه زته کې مو وبدینه ورا کړي زما جامع نه وي او ماته جامع نه وي غوستي دا به ته بنده به ته وي رب ته رب العباد ستاسو ته ضرورت ده. الله به ته زما یو بنده غریب ستا گاون کې نیو به او نه خوراک او نه جامع وي ته د شګر زیدل تاسو سوچم نو نن ته مال جنت ته نشي جهنم ته ځه. الله سبحانه و تعالی دې حسابونو کې موږ سره راځي کنه والله چې تباہ او برباد به پلارانو نیکونه بس موږ تباہ او بربادي وره خلاصېدل به ډېر ګران دي. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا الله سره حساب را سوګي چې دام کړیو او الله وایي سیما وبخلې دې ته عرض وي او کوم مناقشه شروع شو چې لما فعلت وكيف فعلت دا دی ولي وکړو څنګه دی وکړو دا خبر یو ځل د الله نبی کولې محمد رسول الله د خپل شاګردان تاسو جوړول چې د دین دی وړو غټو خبرو ته به متوجه کول. یو باندې چې پاتې نو سم خوشاله شي رسول الله ته ویل دي خوشاله شي څه چلې و یا رسول الله دې مالدارو خلکو مزي وکړي و عما يسلم موږ د غرونو سرونو کې ګرځو مانه بل څه ته پوسو شي. نبی عليه السلام ته وی تراش خبرت تکم و ان عليك والماء البارد
که قیامت کې الله سره دې ته پوښتنه وکړي چې دا تا د دروزي او د پړی نه ځان له څپلۍ جوړې کړې وي، دا غرونو کې څوک ګرځېدلي هغه لیدلي د پړی نه به څپلۍ کولې او د واورو کې به ګرځېدل، یا د یو پیزار پوښتنه نه وشي والماء البارد او دا یخي وبچې د غرونو په ګدرونو کې څکلې، ته الله ته د دې څه جواب وې؟ لا تسألن يومئذ عن النعيم. شریعت د دې ډېر خوراکونو نه منع کړی دا، نو د دې نه تصاوب د اوسیلی پیدا کیږي، نو د دې وجه نه شریعت دا حکم وکړ چې دا د الله سبحانه و تعالی ډېر بدی شي. امام ترمذی باب ذکر کوي باب ما یکره من التصاوب. رسول الله وی کله چې دا اوسیلین لراغه نو دغه چې څونه وستی کیږي او دا خله مو وازوه وای په ان شیطان یسحق، شیطان خان دی دا خله د غټو سوړه ته ته وګوره دسي، نو د خله ته لاس کېدا. ابراهیم نخعی چې دا یو بهترین تابعی دی، امام ترمذی خپل سنن کې هغه یو قول نقل کړي انی لارده بالتنخنخ، وای مال چې دا باسي راشي او دا سیلی را راشي وای غاړه تازه خو په طریقه باندې دا دغه کومه ده ختمومه. باید سلف ویلي موږ په دې ختمو چې دا کار زمونږ پیغمبر نه دی کړی، نشته به زمونږ نه دغه شدا ختم بشه. او د الله نبی علیہ السلام وی چې دا وخره د خپل ته لاسونی سا د پېکه چې څه طریقه باندې شه د پکوله، نو عتاس د الله خوخره او تصاوب د الله بدی شي. حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی، جناب رسول الله علیه السلام وی ولما خلق الله آدم، کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړ نو الله رب العالمین د آدم علیه السلام لا پرنجه ورسته، عاطس فالحمه ربه، الله تعالی وو خودل چې آدم علیه السلام دا ویل الحمدلله، نو چې هغه ویل نو الله رب العالمین وته ویل يرحمک الله، اے آدم تابانه دې الله رحم وکي، وغفر لك ربك، واسترب دې تا ته بخنه وکي. آدم علیہ السلام الله ولدا ډانچا جوړ کړه چې دا روح کې چې دل الله عتاس او پرنجه ور وسته، نو چې پرنجه وکړ نو آدم علیہ السلام ویل الحمدلله، نو الله ته ویل چې يرحمک الله وغفر الله لك ربك، ستاله تا ته رب بخنه وکي. به وی الله رب العالمین ته چې ورشه دي ملائکه لا وی الله زو ته څوېما وی فسلم علیه السلام متواچوا، وی آدم علیہ السلام وی چې السلام علیکم، وی فزادوه ملائکه له جواب کې زیادت دا وکړه وعلیکم السلام یا السلام علیک ورحمت الله، د رحمت الله لفظ یو څه زیات کو. روایت ابو داود کې وبرکاته هم راغله دی اوسه دا چې دا راغله و مغفرته و اطيب طیباته، دا روایت سندن کمزوري دي او دا سفیان الفاظ دي. حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه کې دا امر راغلی دي چې کله پرنجه دی وکړه نو دی وخت وی الحمدلله رب العالمین، دا مو وی اللهم صل وسلم علی نبینا، دا الفاظ سره راغلی دي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه په مخ کې یو سړی پرنجه وکړه، هغه ویل الحمدلله استغلش. عبد الله بن عمر وتویل لما بخلت بالصلاه علی نبینا، ولذا بخل دی وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله، یا بعض روایتو کې الحمدلله والسلام علی رسول الله، او بعض روایتو کې صدام راغلی دی فقط الحمدلله. نو کله باندې هر چا دغه وکړه راتګ وکړه ان شاء الله مصیب بالسنت دی. عبد الله بن عمر نه دویم روایت هم نقل دی، وای نبی علیہ السلام موږ له تعلیم راکو چې کله پرنجیم کوو نو دا وی الحمدلله علی کل حالنا، الله علی هر حالت باندې حمد دی. حدیث انس رضی الله تعالی عنہ کې راځي وای کله چې موږ یو ځل د نبی علیہ السلام مجلس کې ناسو، یو دوه کسانو دواړه ډیر خلکو، فعتس احدهما دی یو پرنجه وک، نو الحمدلله ونه ویلې، نو دې دویم چې وک نو هغه ویل الحمدلله، نو رسول الله شمت الواحد ولم يشمت الاخر، د دې یو جواب وکړو د دې بل جواب ونکړو، د یو ته ونه ویل چې يرحمک الله او د بل ته ویل يرحمک الله، نو دا بل را پاتې دوه یا رسول الله تا دې یو له تشمیت جواب ورکو مال درانه کو، نو محمد رسول الله ته وی ان هذا حمد الله، د الله حمد ویو
نو ما د الله د رحم دعا وکړه او تا د الله حمد وویل نو ما د رحم دعا الله وکړه. نو دې کې دې ته اشاره ده یو سړی پرنجې وکوغه الحمدلله نو ویل ته لازم نه دي ته داغه جواب ورکې. لکه چې یو سړی په ځان نه خپه کیږي شریعت دا مسله ذکر کوي چې چا په خپل ځان مړ ک جنازه په مکوا د دې څه وجه ده؟ دا علت د علماء ذکر کوي چې دا په ځان نه خپه کېدو او ځان جهنم ته ورغورځونه په تاسو زوره ته جنازې کې چې الله تی وبخي پرې چې مرداري او پروتي نه به وجه ده سکنه. ابه عام خلک په جنازه شي کوله علماء طبقه اسلامی قاضیان او بادشاہان دا خلک په دې باندې جنازه نه کوي. ځکه چې یو څو باندې د جنازې پرې خو دې به څوک ځان نه وجني جنې کور کې خپه شي دا غل سار اخري ګولې اخري ځان باندې پېټرول راوړل یا لکان دسي او باز ځان په چړو وای باز په ټوپک وای افلانې منله او ته دوا وکړه لیونی بچي ما دوا وکړه کوم چې په ځان نه خپه کړي څه په تندرې ولي شریعت وي ته ته دعاګانې کې دین ډیر د غیرت او د حیا دین دی دا ډیر سخت وعید دی. نو دیو الحمدلله ویل نو محمد رسول الله جواب ورکړ نو دی بل الحمدلله ویل نو محمد رسول ویل نو محمد رسول الله له جواب ورنکړ. بل روایت کې دا راغلی دی جناب رسول الله علیه السلام وی یو سړی پرنجې وکي او هغه ویل الحمدلله نو ته جواب کیوي او چې يرحمک الله الله دې باندې رحم وکي او چې هغه ته يرحمک الله ویلې نو ته جواب وکي يهديكم الله ويصلح بالكم الله دې ته صح هدایت وکي او الله دې حالت خکا. د الله د نبی عليه السلام وخت کې یو سړی یو ځل پرنجې وکړ محمد رسول الله ویلې يرحمک الله دوی به وکړه بس نبی رسول الله ته غلې شو. نو صحابي ته بل وی یا رسول الله څنګه دې ځل جواب ورنکوه بل ځل ورکړه. نو محمد رسول الله وی چې دا یو ځل تاسو او دا دویم ځل زکام او فینو مزکوم دا زکام والے دی دا په ټولو پرنجي کې په ما جواب ضروري نه دی یو جواب بس تا کافی دی. يهودان به محمد رسول الله خواله راتله د کافر د پرنجي به څنګه جواب ورکړي او د نبی رسول الله خاتمه شعب الایمان کې امام بهقي دا روایت راوړی دی دا پرنجي به کول او د څه لپاره کول چې مونږ ته پیغمبر دعا وکړي چې يرحمک الله الله دې باندې رحم وکړي. رسول الله ډېر خیر معلم وو انس وای قسم په الله تاسو خیر معلم استاد ما محمد رسول الله بل نه دی لیدل ناشنا استاد ماشاء الله په تعلیم تربیه اصول باندې ټول باندې کوی دا. يهودانو دا فیصله وکړه شعب الایمان کې امام بهقي دا روایت راوړل ورشه د پیغمبر خواته ودرېږي پرنجي کوي دا مو يرحمکم الله نو یو خو به دعا ده نصیب شي او دویم به سبا دي مؤمنان ته موږ چې تاسو پیغمبر موږ ته ویل چې الله دې باندې رحم وکړي. نو چرال نو نبی عليه السلام مخکې پرنجي شروع کړ نو محمد رسول الله ته وی يهديكم الله الله مسلمانان ته الله دې ته هدایت وکړي. خلک وي او مسلمانانم ک الله چې د رحمت واغانه توکم يهديكم الله ويصلح بالكم الله د حالت په اسلام باندې خکا. د دې پرنجي باره کې صحیح سنت طریقه ده د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت کې مرাজি د انس رضی الله عنه روایت کې مرাজি چې چا پرنجي کوو نو د دې خطر طریقه ده چې دې سره आवाज نه اوچتای بعض خلک دي چې هغه پنځم کور پورې आवाज رسي لکه گزاره دی وکي دې پورې دارنګي د انسان نیک بختی وای دا یو روایت ده انس رضی الله عنه ده چې محمد رسول الله وای چې من سعادت المرء د انسان نیک بختی ده العطاس فی الدعاء چې دعا کوي او پرنجي بل ورشي دا د نیک بخت انسان دعا ده علامه ده. نو شریعت زمونږ چې ده د ماشاءالله ډېر ناشنا عجیب دین ده د هر یو شی طریقې موږ ته خودلې دي فلله الحمد علی ذلک والمنه د الله رب العالمین ډېر احسانونه دي په دې باندې الله دې خپل دین کې زمونږ استاد بصیرت او استقامت نصیب کړي. نو د ایمان 15 شعبه وا چې تشمیت العاطس من الايمان دا د پرنجي جواب ورکول دا د ایمان یو علامه ده. الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو په دې شعبه کې وچلای او دې کې څه پیدا دي ګوره د دې ډېر عجيبه پیدا دي. یو پیدا خدای چې په دې الله خوشالي کی دویم پیدا ده چې د انسان د نیکبختۍ علامه ده دریمه پیدا ده چې د انسان د روح باندې شوی چې د پرنجیو کې استازات شي
نو د الله احسان شکریا ادا کول پکاري. څلورمه پیدا دار د الله حمد باب کې ادا کی. بل مسلمان به دعا وکي، ته بل مسلمان ته دعا وکي، بل مسلمان ته باندې دا حق دی نو هغه حق به ادا شي. وغیر ذلک من الفوائد نورم په ډېر پیدا دي. الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو خپل دین باندې پوهه کړي او الله دې موږ استقامت په خپل دین کې نصیب کړي. ان شاء الله انده خطبو کې بشفق په تمه شعبه د ایمان ويو. الله نه توفیق او استقامت په خپل دین او بصیرت غواړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن، حياتهم قرآن.